هغه د صحابي لور اجینه دا خبره واورېده. وی مور یې رشته مولې واپس کړه. وی په دې واپس کړه چې د سړي دا شکل دی دا شکل دی. اجینه ورته وی دا مولې واپس کړه، دا رالېږلې چې و دا هلک. وی مور بچې نبي علیه السلام وی ښه کومه رشته چې ما له د هغې انتخاب د دواړو جهانو سردار کړی دی. وی زما د قسم په خدای وي چې هغه ما له د ډېرو ښکلو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی. شا به یې واپس کړي، نکاح ورسره زه کوم، بس زما قبول و منظور. عمرو ابن وهب رضی الله عنه ورپسې لاړ، را واپس یې کړي. هلکه مونږ خو د خپلې لور د وجې وي چې تا سره به ګزاره ونه کړي، خو زمونږ لور در سره خوشحاله ده، زه نبي علیه السلام ته ووایم. لاړ پیغمبر علیه السلام ته علم وی سیب کار شو. وی مهر به ورکې. وی جی مهر څه ته وایي؟ وی مهر دا دی چې ښځې له به خامخا څه کالې څه پیسې څه شی به ورکې. وی زه خو صاحب د دغه یو څادر مالک یم چې د پرتوب په ځای مې ځان نه تو کړی دی، نور خو ما سره څه نشته. هلکه مهر نشته، هسې ودونه کړي. پیغمبر علیه السلام یو صحابي راوغوښت. وی ستا څو کوره دي؟ وی صاحب دوه. وی یو کور دله ورکړه، وبخوت. وی صاحب ومې بخوت، کور ښه وشو. وی لاړ شه حضرت عثمان رضی الله عنه پسې، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه پسې، او حضرت علی رضی الله عنه پسې. ما ورته یاد کړ 200 درهمه ته وغواړه چې درله درکړي. لاړ 200 درهمه یې د یو یو نه راوړل، 600 درهمه پیغمبر علیه السلام ته کېښود. وی داسې وسوکه چې دا 300 درهم ستا د ښځې مهر شو. ټوله ټول انتظام بله نبي علیه السلام. او په 300 درهم بازار ته لاړ شه، ځان له ښځې له جامې جوړې واله، د کور د کم سامان یې غم واله. ځه سړی لاړ دوکان ته لاړ، 300 خو یې د پلو پورې غوټه کړې، او 300 یې یوړې دوکان ته وخت چې ځان له ښځې د واده سامان اخلي. دوکان کې ولاړ د دې کې اواز واورېد، د ډمامې اواز. ډمامه ډنګېږي بازار کې. یو سړی اواز کوي منادي، خدای مو بخه، نبی علیہ السلام جهاد ته لاړ فلانکې علاقې ته. که څوک د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې جهاد کول غواړي، خو په دې شرط چې سامان جنګ ورسره خپلي، نو جهاد ته دې لاړ شي. دې صحابي چې دا خبره واورېده، غوږ یې ورته داسې لاس په غوږ کېښود چې خدای پاک. یو طرف ته اوس د ښځې انتظام د واده دی، بل طرف ته نبی علیہ السلام جهاد ته لاړ. هغه باندې به تورې بریږي او زه به دلته کې واده کوم، ابه د تورو لاندې به میدان جنگ کې زه به خپلو خوشحالو کې، دا چېرته کېږي؟ په سوچ کې پرېوت. هغه سړي دوباره اعلان وکړه بازار کې روان. خدای مو بخښه، نبي علیه السلام پلانکې علاقې ته جهاد له لاړ. که څوک ورسره تلل غواړي، خو چې سامان جنګ خپلې لاندې شي. بیا په سوچ او فکر کې پرېوت. هغه بیا اعلانونه کول، بس دا دوکان نه راکوز شو. چې راکوز شو، په هغه 300 درهم او په هغه نورو پیسو یې ځان له اس واغشت، د جنگ سامان یې واغشت، توره، زغره، غشي مشي چې کم په جنگ کې لګي، د جهاد سامان. او یو نقاب، یو رومال یې واغشت چې په هغې د خپل مخ وتړ، صرف سترګې ښکاري، باقي ټول مخ پټ. په اس باندې سور شو، هر څه یې په ځای پرېښودل. هغې ښځې خپله قرباني وکړه، هغه جینۍ نیکه وه. اوس رب العالمین هغې ته هم د خپلې نیکۍ صله میلاوي. ممکن ده چې وروستو مستقبل کې بیا خوشحاله نه وه. لاړ جهاد، جهاد یې صاحب شروع. تاریخ لیکي داسې زبردست جهاد یې وکړ چې د کافرو په دې میانځ کې به ننوتېده، او داسې توره ورسره وه چې داسې دواړو طرفو ته به یې چلوله. د کافرو داسې پرې یې وغورځول، څوک یو خوا مړ او څوک بل، خو مخ یې تړی، صرف سترګې ښکار. یو صحابه د یو بل نه تپوس چې لکه دا سړی څوک؟ یاره وایي دا خو مونږ نه پېژنو، هېڅوک یې نه پېژني. حضرت علی رضی الله عنه وایي یاره دا چې ته نو مسلم دی، نوی مسلمان راغلی، خو څومره فایده چې ده مونږ ته نه رسوله، دومره مونږ ته چا هم نه ده رسول. پیغمبر علیه السلام له یو صحابي راغی، وی د خدای رسول یو نوی مسلمان راغلی او زبردست مجاهد دی، د دشمن د صفونو کې نه نوځي او بلا کافر مردار کړه. وی کم دی؟ وی هغه مخامخ په اس یې سوړ. نو ده دا لاس دغې وخت کې ښکاره شوی دی، دا څادر یې د دې کمیس نه پرېوتی دی، او توره ورسره ده په یو کافر غزار کړ. چې نبي علیه السلام یې دې مټ ته وکتل، دا خو هلکه هغه تور مټ دی چې دانې دي پې او د دانو نښې دي پې. اظنه سعدا، ګمان کوم چې دا جوړ هغه سعد دی.